فياد دستري فتحي ننتبرك درتوايما اسد سلر ويشتما دا اسد سلر ويشتما بدي ورث شكر خلاص والافغانان لهر سيتما اسد سلر ويشتما دا اسد سلر ويشتما بدي ورث شكر خلاص والافغانان لهر سيتما اسد سلر ويشتما دا اسد سلر ويشتما ساتنا دا عزت کی جی پشتون دا آزادی کی میلی شتمنی هرو قدرمنو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړه خوښه او خوشحاله به دا 140 هغه ورځ چې په افغانستان کې د امریکا او د متحدینو د ذلت او رسوایي ورځ وه. په دغه ورځ د افغانستان څخه د امریکا او د هغوی د متحدینو د تیښتې او رسوایي ورځ وه. په دغه ورځ باندې تاسو وینئ چې ډېر زیات افغانان په خاص ډول کابل کې د کابل ښاریان راوتلي او دغه ورځ په خاصو او شاندارو مراسمو سره لمانځي. تاسو زموږ سره اوسئ، موږ ګرځو دلته د خلکو سره خبرې کوو تر څو د دغه ورځې په اړه دوی څه نظریات لري. زموږ سره واخیسته د خپل سر په قیمته پر یوه ټغره ټول سوه زموږ ټوټه ټوټه ملته اتل د ازادۍ سوې ګلان غاړې ته دروړمه اسد سلر ویشتمه د نو لیدونکو دلته یو ورور ولاړ دی، غواړي د اسد څلوېښتمې اړوند زموږ سره خبرې وکړي. غواړو د ده احساسات او د دغه ورځې په اړه د ده نظر هم وپوښتو. مهرباني، نوم دې راته؟ نوم مې مصطفی دی. مصطفی د کوم ولایت اوسېدونکی؟ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ. کابل ته راغلی؟ کابل ته راغلی، همدلته دنده لرو. ډېر ښه. د اسد د څلوېښتمې په اړه راته ووایه چې دا څنګه ورځ د افغانانو لپاره و، په خاص ډول د افغانان چې په دغه ورځ د سختو مشکلاتو اشغال څخه خلاص و. ستاسو په نظر دغه ورځ د افغانانو لپاره څومره مهمه ورځ؟ الحمدلله ثم الحمدلله، دغه ورځ د اشغال د خاتمې ورځ ده. په دغه ورځ باندې امریکا او د هغو ملګرو ماچ خوړلې ده او الله پاک ذلیل او رسواله د وطن څخه وشړل او دوی ماتې وخوړه او پاتې شو. الحمدلله دغه دی خلک تاسې وینئ، ولس تاسې وینئ چې یو ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، چې یو ډېر په اړه باندې څه نشم ویلی، ډېر یعنې څه ووایم، خوشحاله او خوښ یاست. ډېر خوشحاله او خوشحاله دي ملګري، ډېر خوشحاله دي. یعنې ډېر خلک مې داسې ولیدل چې سترګې له اوښکو ډکې وي د ډېرې خوشحالۍ د لاسه. نو الحمدلله یو ډېره ښایسته او په زړه پورې ورځ ده. ډېره مننه. دستري فتحي ننتبرك درته وايما اسد سلر ويشتما دا اسد سلر ويشتما بدي ورث شكر خلاص والافغانان لهر سيتما اسد سلر ويشتما. السلام علیکم، نوم مې نذیر احمد خالد دی. هیله ده چې تاسو جوړ او روغ اوسئ او ستاسو لیدونکو هم جوړ او روغ اوسئ او د ازادۍ ورځ د فتح ورځ ټول افغانانو ته مبارک وایم. نو بس هیله ده چې خوشحاله ورځ ولري. دا څنګه ورځ وه چې افغانان د مشکلاتو او کړاوونو څخه خلاص؟ ستاسو په نظر دغه د افغانانو لپاره څومره اهمیت لري او څه پیغام لري افغانانو ته چې یو موټی اوسي تر څو خدای نخسته بیا د آینده کې داسې یو اشغال مشکلات سره مخ نشي؟ دغه ورځ چې ده داسې یوه ورځ ده چې د نړۍ دپاره ډېر یو غټ پیغام دی. څرنګه غټ پیغام دی لکه چې 52 مملکتونه دلته راغلل، اشغال یې کړلو او 20 کلن تصرف یې درلودله، خو د څومره قدرت او پاور سره چې دی درلودله دلته به ګونډو شوه او بیا به نړۍ داسې یو نیت او داسې یو توان به ونه لري چې د افغانستان دپاره به سترګې وغړوي او افغانستان چې دی د امپراتوریانو قبرستان دی. سلر ويشتما دا اسد سلر ويشتما بياد دستري فتحي ننتبرك درته وايما اسد سلر ويشتما دا اسد. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم عزیز الله د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کابل کې اوسېږم. څلوېښتمه د اسد ډېره خوشحالي ورځ ده، ډېره د امن ښایسته ورځ ده. ټول کابلیان راغلي دي دلته خوشحالي لمانځي. دا هغه ورځ ده چې بدبختۍ، تورې شپې، تورې ورځې لاړې او امن راغی. ټول اوس خوشحاله یو، مخکې داسې خوشحالي نه وه. په غږ دی و وحدت افغانان ټول راټولومه
اسد سلرویشتما دا اسد سلرویشتما بیاد دستری فتحی نن تبریک در تغایما اسد سلرویشتما دا اسد سلرویشتما بدی ورځ شکر خلاص والافغانان لهر سیتما اسد سلرویشتما دا اسد سلرویشتما